د دې داسې مثال دی لکه یو سړي پېښور کې وایي چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي د ده غوندې کلام زم جوړولی شي نن نه 300 کاله مخکې تېر شوی دی زم داسې شعرونه جوړولی شي یو ملنګ و هغه ورته ویل جوړولی شي وی جی بالکل ورته ویل جوړ که ده پسې چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما دې پسې جوړ کړ اوس اب بیوقوف څه وایي وای چرګي دي چرګان زما چرګي دي چرګان زما ګرځي په ډیران زما چرګي دي چرګان زما وګوره جوړ مې نه کړه اوس دلته عقل فهم ذکاوت پکار دی چې کوجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما سردار کونین مراد کجا دا شعر او کجا چرگی دی چرگان زما اندازہ کم رحمان بابا خو دی کلام با تو پختو جبا کی تر قیامت پوری پختون دنیا جوڑنے کی دا یو قصیدہ ہے دا وی اے عاقل غدولی سماتا مرگے نپری دی سڑے خپل رضا تا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہانا بتالا شوایم تا تا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہانا بتالا شوایم تا تا ڈیرے ماں تکڑی مرائی دا کبر جنو جو تخت و ختم نبوت ڈیرے ماں تکڑی مرائی دا کبر جنو چھ دا کبرا بینا لیدل ہی چاہتا بادشاہان دیواڑا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسیداراتا پجوان دلے توبہ و باس رحمانا چھ قیامت کی شرمندہ نش مولا تا دا کلام ورز دی تیرا پشمائی کرش پل خوابا خدای بکل یادوی خان خرابا کپوئی گی پشتاب شتاب دیتل دی غافل مشد دی دہر لشتابا پہاگے جہان بسرنگ جواب ورکڑے چی پدی جہان عاجز یل جوابا د کاغذ پا کشتی سیل بکڑی ترکما دا کشتی بدی مرگے کاندی غرقابا چی افتاب یو نیزشی بیا بسکڑے اس چی سوری لردرو میل افتابا پا ازار د چارازی مش رحمانا کخلاصے پا قیامت غواری لعذابا چی بلبلی پکی نوی بوستان سکرمان بی میوی بسروی قد خرامان سکرمان چی علاج میں دا مرس کولے ناشی افلاتون غند حکیم دا یونان سکرمان نن سبا بتی خالی منگولی درومو تاجو تختو ختم نبوت شان صحابہ نن سبابت خالی منگولی درمو کا بادشاہی دا اورنگزیب او شاہ جان سکرما دا گناہ دریاب لاؤ کملو یا خدایا زرحمان بد معاشر پا میدان سکرما ما پتا پسدا سپین جامے رنگ تلابیا پا ما گمان دا نام و ننکڑی ما پتا پسدا سپین جامے رنگ کڑی تلابیا پا ما گمان دا نام و ننکڑی اس اثر دے پا سنگین خاطر و نشو کہ ہر سو میں مسلے در پس لنکڑے تو پا عشقی علماء دروغ جن بولا تو پا عشقی علماء
دروغجن بولا که یو بل هم هسې ما غوندې ملنګ کړې عاشقین معشوقې ته سپینه لار ده ته دا سپینه لار و ما ورته ګړنګ کړې دا دې څوک تر څنګه ناستي نه پوهېږم چې خبرې د رحمان سره په جنګ کړې دا هغه درویش هغه فقیر د زمانې و کور به ناستو کور نه به بار نه تلو ما د درویشانو برکت ګوره ما 15 منټ هم د تقریر کیسه ګډه وډه وه کور به ناستو کوره به بار نه وتو رورې دا پوه شو چې زما د ښځې سره د تعلقات دي جوړ ښځې ته وي ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سرې کا په سر ګلونه وټومبه مونږ به پټ ناست یو ته ورته راوځه که د ده حرکات خراب شو نو بس مونږ ښځې شونډې سرې لاسونه سره په سر ګل ټومبلي راووته رورې او سړي کېنولي په ډیوډۍ کې پټ چا راووته ده ته داسې ودرېده ده ورته داسې وکته ورته وایي نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږم په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږم علامه زما د مرګ نه د نور څه ده رقیبان دې رابللي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړل ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم څه حاجت دی چې د خط په ملال ولما دا د زما په باب لیکلي دي پوهېږم که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو دا د زما په خون لړلي دي پوهېږم رقیبان زکه تیره پر رحمان کاندي چې تا خوا پورې نیولي دي پوهېږم څادرې په اوږه واچول ډیوډۍ کې ورته رور ناست عزیز خان نامه ویني و چرته ځې دی ورته پرېږده نشي د خانانو نشي د خانانو غریبانو سره کلی نشي د خانانو غریبانو سره کلی چرتا عزیز خان چرتا ملنګ عبدالرحمن هغه ورځ تر مرګه پورې بیا کور ته رانه عجیبه درته ووایم ویلې مې نه دي د ده قبر جوړېده د ده قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندې د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د ترالیږلی یو خوشحال خان خټک ترالیږلی قبر لاندې نه ورته پخولو هغه ګلکار تماوی چې لحد ته ورسې نو ما ته هم لږ سوال جواب وکړه ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راووه عشقي غوندې خبره ده شریعت کې خو ښه کار نه دی خو عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنوں بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگرچہ نہ مونږ پکیو او نه پکې تاسو یې دا بیلې پردی دي اسی به وې درتا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بورتا څنګه لیلا کړو دا د استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنه جی دا بیل بیل مقامات دي ډېر لوی منازل دې دپاره طی کول وي عزیزانو سړی په مونځ ولاړ دی مجنون یې مخکې تېر شو ړوند دی زمونځ کوم ته زما مخکې تېر شو ورته شیخ صاحب په خدای مې دې قسم وي زه د انسان په عشق کې لیونی ما ته لیدلی نه خدای دې په دواړو سترګو ړوند کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدما زه په یو بني آدم میلما ما والله کته لیدلی داسې لیونی ما
ته خدای ته ولاړې نو تازه څنګه ولیدما. لیلا دا بادشاہ ځان ته پیش کا، ورته وایي چې از دیگر خوبان تو افزون نیستی. دا ته څه شی چې دا مجنون دې داسې لیونی کړی؟ ورته گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، دیده مجنون اگر بوده تو را هر دو عالم بے خطر بوده تو را. کتا د مجنون پسترګو ماته وکتل عالم کې به بے خطر شي. مجنون ته پته ولګی دا چې لیلا ستا په سر بادشاہ سره دا باز کړی. مجنون وایي چې گفت مجنون گر ہمارو زمین ہر زمان بل من کنند آفرین، من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس. کده دمکه په سر خلق په ما آفرین وای والله کمی په سپروا راځي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماته پلار بوتلو کعبه لا ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه. مجنون و الهی الهی تبت من كل المعاصي، الهی تبت من كل المعاصي ولكن عشق لیلا لا اتوب. خدای د ټولو ګناهونو نه خو مې دې توبه او د لیلا نه عشق نه مې دې توبه. خاموش شان په عشق پوهیږي روټي خلاصو عشق مونږه خپنه شي. مومن یو مومن مړو په قبر کې ملائکه ورته رالي ول من ربک، هغه لا و من ربک و جوکا غله سر رب کې یو قط مړای بني وګه ما. عشق دیکھو وګوره اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کان سوخت تر جان شد و آواز نیامد. عشق کی د پتنګ شاګردي وکا چې ځان دې ورت شي د شمه بیخ کې وګوره سونه پتنګان مړه پراتی आवाज چانی اوري. مونږه نو خبره کوه د پتنګانو، الله دې اوساته د لټانو نه. عزیزانو عجیبه تاسو ته وایم قیصر روم بادشاہ او داسې بادشاہ چې مسلمان نو. ابو سفیان نے تپوسو کو چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی دی؟ ابو سفیان ورته وی چې صاحب د ډېر صدق او د ډېر دیانت د وجه خلق ورته امین وای. دا صفت ته پکې دا صفت ته ده. قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي؟ ابو سفیان ورته وی صاحب مرګري ټول غریبان او د خدای وږي تګي نه. نو قیصر روم ورته وی چې او ابو سفیان د دې پیغمبر په پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. دینه لوی دلیل د په پیغمبرای بل څه نشي کېده ځکه د پیغمبرای دلیل دی چې مرګري غریبان. که تاسو خیال وکئ دغه دین چې تر تاسو را رسیدلی دا په هر زمانه کې غریب د یو زمانه نه بلې زمانه ته سپارلی. دا نن دې جماعت کې دا جلسم شاید چې د دې وجې ایښوی شوې وه چې دې کې طالبانو قرآن یاد کړی. دا طالبانو ګوره ټول مور مړي او پلار مړي وي کل هم غریبان. قرآن حافظ ګوره اوږې، مدرس ګوره اوږې، طالب ګوره اوږې، شیخ الحدیث ګوره اوږې، ټول اوږي تږي نهار وظیفې په ځمکو ملاستو ناستو والا. په هر زمانه کې سرمایه‌دارو خوانینو رئیسانو د زمانه په هر زمانه کې د قرآن د الفاظو یا د هغې د معنیو د حدیث د الفاظو یا د هغې د معنیو خدمت نه. دا وجه ده چې پیغمبر فرمایي الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی زر دی چې بیا به ناشنا شي. فتوبى للغرباء ډېره خوشحالي دی وي د غریبانو دپاره. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې کمالدار بخلی شي تا هم غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته ځي. نو عزیزانو خبره کوه د غریبانو ځکه به حضور فرمایل اللهم احینی مسکینا، اللهم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین.
اے اللہ ژوندے میں مسکین لرا وفات میں مسکین کا او په قیامت کې میں 500 د مسکینانو پټولي. عزیزانو ځنې حافظان داسي قرآن یادای سترګې ته خدای اغستی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به عرشی بدل ملاویږي. ړوند ته به وایي څه غواړې؟ څه غواړم یا الله دنیا کې ړوندم. الله به وایي ړوند سوا د جنت نه به په بل شي نه خوشاله، په عوض کې به یو عظیم جنت ورکم یا به په عوض کې خپل دیدار ورکم. عزیزانو اصل شی به په قیامت کې د خدای دیدار نعمتونه. دا قرآن ډک دی نوکران به څنګه ولی به پکې خزی به پکې څنګه حور مقصورات فی الخیام حور مقصورات فی الخیام. حور عربی کې حورا هغه خزی توای چې یو سترګې تر دی غوږه را رسیدلی. حدیث کې راځي خال به د دې حورو په تندي چې لګېدلی نو د دواړو سترګو منځ کې به د دې حورو خال څه شي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا به خالی. مقصورات فی الخیام. خیام جمع د خیمه ده، خیمه ته وایي. الله فرمایي دا حورې به په خیمو کې بند ساتلی شوي وي داسې لکه شوترمرغ چې اگای واچي او بیا د وزر لاندې پټه ساتلی چې گرد پې پرې نوځي. الله فرمایي دا حورې به ما تاسو له بند په خیمو کې ساتلی داسې بند بی لم یطمسهن انس قبله ولا جان. تا نه مخکې به دې حورو ته نه د چا نظر لګېدلی او نه د چا لاس لګېدلی. زما عزیزانو داسې به ښځې پکې او دنیا کې کته وی زه ډېره پاکه ښځه کوم پاکه کوم که لویه نه وي وړه خو به چا لیدلي که اخر چې ماشومه یې بار لوبې کوي څوک خو یې ګوري که نه. اوس خو لویې ګوري اوس خو لویې ګوري. جنکۍ په لاره تېرېږي چېرته هلکان ولاړي پلاران راشي د هلکانو پلارانو ته شکایت وکړي چې جي دا زامن دې منې که دلته شریفې جنکۍ تېرېږي او دا هلکان دلته ولاړ دي نو بده خبره ده. شریفې جنکۍ زمونږ د ملک شرافت دا شی ځوانه جینۍ پیغله جوړه کړي سینګار کړي سهار د سړو نه مخکې د کوره را بهر کې او بیا که چا ورته وکته وی شریفې جنکۍ تېري. دا زمونږ د ملک شرافت. اوس قرآن کې یو لفظ راځي لفظ جلباب. څه شی دی وایي حافظانو صاحبانو کوم ځای کې دی؟ جلابیب د جلباب جمع ده برقې ته وایي. عربي لغت وګوره جلباب هغه برقې ته وایي چې د سر نه واله تر نوکونو پورې یو ویښته ته بار بند نه وي. ما په خبرو پوهېږئ؟ جلباب هغه برقې ته وایي. او بیا به هغه برقه د داسې کپړې وي چې سړی وګوري او الټي ورشي. تاسو پوه شوئ؟ عرض دا و عزیزانو چې لاړه حیا شرم لاړو غیرت لاړو. ما ته بعضې خلک وایي جي سیرت جلسه په کار دا دی چې ته خو پکې د سیرت خبرې وکړې نو دا ښځو مزو. نو زه وایم ستا کپره وخورم سر ته د مور ډېره وجاړه. سیرت جلسه سیرت بی بی فاطمه سیرت ہو کنو اوئے بی بی عائشہ سیرت ہو کنو بی بی فاطمه چې وفات کېدا وصیت یې وکړو چې زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ. بیا چې د شپې مې جنازه اوچته کوي نو کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادر یې پې وغوړوئ چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه ګوري. زما د کفن ټوټه دام پردی سړی ونه ګوري. وګورئ د بی بی فاطمې حال. زه خو شیعو ته م وایم تاسو د بی بی فاطمې نوم اغستل زما وس در باندې ورسي زه ستاسو نه جبې پرې کوم. سنیانو نه به سرونه پرې کوم او شیعو نه به جبې پرې کوم چې تاسو په کومه خوله د بی بی فاطمې نوم اخلئ. بیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا داغی پا کوٹا کے مرقد اقدس تے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمائی چھ زما بکل اڑو شو
او ما بد پیغمبر د قبر زیارت کولو غوښتنو وربرلم مخ به مې بربنډو ولی زما خاوندو بیا چې هر کله ورسره زما پلار ابو بکر دفن شو او بیا به قبر ته ورلم بیا به مې مخ بربنډو ځکه چې ابو بکر مې پلارو چې څه وخت کې ورسره عمر فاروق دفن شو حضرت عائشہ فرمائی چې ما به دروازه لرې کړه او د پلار او د خاوند زیارت به مې کولو نو مخ به مې پټو عمر ډېر لوی سړی و خو چونکې اجنبي و نو زما ستر ته فرض و نو ما به مخ د پلار او د خاوند قبر تم پټ زکو چې عمر مې چرته ونه ګوري نعرہ تکبیر دا حیا دا د بی بی فاطمه او دا حیا دا د حضرت عائشه او دا حیا دا د بی بی زینب مخ پټ دی او د یزید مخ ته ولاړه دا او تقریر کوي څه ورته وی ماذا تقولون ان قال النبي لكم او یزید که محمد رسول الله د قیامت په ورځ درنه تپوس کو چې زمان وسو سرم څه کړیو نو ته به څه جواب کوې تقریر کوي دم ښځې زما عزیزانو عرض داو سیرت قرآن او حدیث ته اخلاق قرآن حضرت عائشہ نے تپوس شو چې د پیغمبر اخلاق څنګه ویل خلقه القرآن د سردار کونین اخلاق قرآن نو اصلی دین قرآن و حدیث بل هیڅ نشتا اصلی دین قرآن و حدیث الف لام میم ټولو وایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه قرآن د خدای کلام په دې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام دی په دې څه دلیل شته پې څوک پوهېږئ چې په قرآن باندې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام عزیزانو عرض واورئ مونږ په دې ملک یو ډلې ډېرې دي ډېرې ډلې لکه اوس دوه ډلې شوی دی ملک څوک وایي کالاباغ ډیم جوړېده په کار دي څوک وایي مې جوړوئ خلک خراب کالاباغ ډیم باندې واورئ د صوبه سرحد 200 مربع میل ځمکې به تباه کېږي کورونه به تباه کېږي کلي به تباه کېږي وګورئ د ملک انجینیران او د ملک لوی لوی د دې فن ماهران هغې خپل تجاویز ورکړي دي چې دې ډیم سره صوبه سرحد کې دا نقصانات به نو خر لکۍ نیولو نه خیر نشته بل دا چې ایثار دې ته نه وایي چې یو سړی دې ځان ډوب کړي او بل دې کامیاب زما کور دې وران شي او ستا کور دې آباد شي نه زما به هم خیال ساتي په دې ملک کې دا صوبه هم څلورم جز دی د پاکستان په هر حیثیت دا صوبه پاسمانده صوبه ده مونږ په هیڅ قیمت د توربېلې ډیم منلو ته تیار نه یو په هیڅ قیمت ورته تیار نه که په زور هم جوړ کو نو د خدای زور زورور دی آسمانی افت به پرې راشي او وران بشي والله که زور دې وکړو د خدای داسې قهر به دې ونیسي چې بیا به د خلاصېدو درک ني مشوره وکړه ټول ملک سره د دې فن ماهرانو سره مونږ ولې تباه کوي وګورئ د ورسک ډیم زیمونه راشي تر ننه دیوالونه نه ټینګېږي د توربېلې د ډیم زیم وګوره ثوابه څه حال دی دا خو دومره عظیم زیم دی 80 میله ډب دی په دې خو به تاسو کوواټ هم په اوبو کې پاس ګرځي تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو عرض داو چې په دې خو دلایل مونږ هر چاته معلوم دي چې دې کې دا نقصانات دي په قرآن دلایل وایي قرآن بغداد څه دلیل دی چې دا د خدای کلام نو په دې ملک کې نخرې ډېرې دي یو نخره پکې پرویزیت دی اوس ثوابه طرف ته یو بله بلا راوتې ده چې عذاب